أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة ركوع نمبر 12 آية نمبر 97 قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. یو حدیث کې رچی چې یو څو یهودیون علما نبی علیه الصلاة والسلام ته راغلو او ته ویلو که تو موږ ته د سوالونو جوابونه صحیح راکړو نو موږ تو باندې ایمان راوړو، ځکه چې دغو سوالونو جوابونه نبی نه علاوه بل څوک نشي ورکوای. نو نبی علیه الصلاة والسلام نه سوالات وکړو یهودو او نبی علیه الصلاة والسلام د هغو سوالونو جوابونه ورکړو، صحیح جوابونه یې ورکړو. بیا یهودو ورته ویلو چې د الله پیغمبره تو باندې وحی څوک راوړي؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیلو چې حضرت جبریل علیه الصلاة والسلام، جبریل مو باندې وحی راوړي. یهودو ورته ویلو نعوذ بالله چې جبریل خیمو دښمن ده، خیمو په باره کې د عذاب آیتونه راوړي، خیمو په باره کې د قتال د جنگ آیتونه راوړي. دا باندې وکي د نبی علیه الصلاة والسلام نبوت نه انکار وکړو. جبریل علیه الصلاة والسلام ویلو چې دا مو دښمن ده، الله رب العزت اوس رد پکوي. جبریل خو هغه هستی ده چې دی په ذریعه سره مو قرآن په نبی علیه الصلاة والسلام باندې نازل کړه ده، او داسې قرآن ده چې کې د خلکو دپاره هدایت ده او د مسلمانانو دپاره ورکې خوشخبرۍ دي، د کافرو دپاره ورکې عذابونه دي. قل ورته وایه ای پیغمبره من کانه څوک چې وي عدوا دښمن لجبریل د جبریل علیه الصلاة والسلام فانه یقینا دا جبریل علیه السلام نزله راکوس کړه دا قرآن علی قلبک تو په زړه باندې د نبی علیه الصلاة والسلام په زړه باندې باذن الله په حکم دی الله سره مصدقا تصدیق کړی شوی ده لما د هغه کتابونو بین یدیه چې دوی نه مخکې وو وهدن او هدایت ته په دې قرآن کې وبشرا او زیره ده للمؤمنین د مسلمانانو دپاره. په دې قرآن کې هدایت ده او په دې قرآن کې ذریعه د مسلمانانو دپاره. من کان عدوا لله وملائکته یهودی ای چې میکائیل علیه الصلاة والسلام د مو ملګری ده، او الله فرمایي چې دا ټولې فرشتې د مو مقبول بندګان دي. څوک چې دغو سره دشمني کوي دا داسې لکه مو سره دښمني کوي. حدیث کې راځي من عاد لی ولیا فقد بارزنی بالحرب، څوک چې مو ملګري سره مو دوست سره دښمني کوي دا مو سره اعلان جنگ کوي، دا مو سره جنگ ته تیار ده. نعوذ بالله. دا ګوره یو ولی سره دښمني کوي دا داسې ده لکه ته الله سره دښمني کوي. میکائیل علیه الصلاة والسلام نه چې مو ملګری ده، جبریل علیه الصلاة والسلام نه دی مو دښمن ده. الله رد بکوي چې دا تاسې مو په باره کې اعلان جنگ کوي، تاسې مو یو فرشتې سره بدي کوي، مو فرشتې پسې باد را دیئ، دا داسې ده لکه تاسې مو پسې باد را دیئ. تاسې مو فرشتو سره دښمني کوي دا داسې لکه تاسې مو سره دښمني کوي. لهذا دښمنۍ نه به ځانونه وساتئ. اولیاء الله څوک دي؟ اولیاء الله هغه دي چې هغو په زړونو کې د الله خوف، د الله محبت، د الله مینه پرته وي او هر حالت کې ګوري چې دې وخت کې د الله څه حکم ده او د الله پیغمبر څه طریقه ده. نه یهودو اوس بله خبره من کانه څوک چې وي عدوا دښمن لله دی الله وملائکته او فرشتې دی الله ورسوله او رسولانو دی الله وجبریل او د جبریل علیه السلام ومیکال او د میکائیل علیه السلام فإن الله یقینا الله تعالی عدو دښمن ده للکافرین د کافرو. الله یې څوک د مو دښمن ده، څوک د فرمو د فرشتو دښمن دي، څوک د مو د رسولانو دښمن دي،
څوک د مو د جبريل او د میکائیل د خنه دي دا د سدالک مو د خنه دي من کان سوک چې دی عدوا د خنه لله دی الله وملائکته فرشتو دی الله ورسوله رسولانو دی الله وجبريل علیه الصلاۃ والسلام دښمن وي ومیکائیل او د میکائیل علیه الصلاۃ والسلام دښمن وي فإن الله یقینا الله تعالی عدو دښمن د للکافرین د کافرو دی پاره اوس الله رب العزت بل خبره کوي چې مو یقینا اخکارا آیتونه نازل کړیو واضح آیتونه مو پیغمبرانو باندې نازل کړیو خو دغه کافرو څه وکړو فسق وکړو گمراهي وکړي گناهونه وکړو ایمو آیتونو باندې عمل نه وکړو ولقد انزلنا یقینا موږ نازل کړي دي الیکا تو طرف ته آیات بینات آیتونه اخکارا آیتونه واضح وما یکفر کفر نه وکړو بها په دغه آیتونو سره الا الفاسقون مگر فاسقین خلق فاسق خلق وکړو او کلما یا هر کله عاهدوا وعدا وکدوی عهدا وعدا نبذه متوی وعده لرا فریق منهم ایوا ډله په دوی کې يهودو کې به وعده د سوا څاغو به مضبوطه وعده وکا وعده به څنګه وکا نه بعد به وعده موتکا بل اکثرهم بلکې اکثر د دوینا لا یؤمنون ایمان نروړي ولما جاءهم هر کله سروغلو دوی ته رسول من عند الله لطرف دی الله نه مصدق رختونی لما د هغه سنه معهم چې دوی سره دو نبذا غرزولوي فريق من الذين ایواډاله د هغه خلکونه اوتل کتابه چې ورکړه شو کتاب الله کتاب دی الله وراء ظهورهم ورسته کې شاګانو دی دوی وراء ورسته ظهورهم شاګانو دی دوی یعنی دوی شاګانی وړولي یعنی شوی وړوله کتاب ته چټکو کانهم گویا کې لا يعلمون دوی نه پوهیږي واتبعوا ما تتلو الشیاطین په دغه آیتونو کې الله رب العزت یو خبره کوي يهودو به دی الله تعالی کې توبه او دی الله وعدو اڅ پروا نه کوله شیطان ورسته بل کېدلو اڅ عمل نه بنه کولو بلکې دا دعوا به يهودو کوله نعوذ بالله سليمان عليه السلام دی الله پیغمبر نه بلکې دا یو جادوګر وو جادو په زور باندې بدی حکومت کولو نه الله تعالی او تو فرمایلو چې حضرت سليمان عليه السلام به جادو ولا عمل نه کول ویلي چې سحر کول جادو کول دا خو کفر ده او سليمان عليه السلام د مو پیغمبر ده اڅنګ د کفر ولا عمل کوي بیا بیلو چې سليمان عليه السلام په زمانه کې جادوګرون ډیر وو هر ځای کې به جادو کېدلو جادو به عامو نو سليمان عليه السلام جادو ختمولو دی پاره جادو ول کتابونه خپل تخت د خپل کرسي لاندې دفن کړیو نو سليمان عليه السلام څخه کله وفات شو شیطانون جادوګر روغلو د کتابونه رو بسلو خلکو ته بخیلو چې اے خلکو دا وګوره نعوذ بالله دغه کتابونو دغه جدوانو د واجنبه سليمان عليه السلام خپل حکومت کولو خپل بچی به کولا څه خلکو به خبره منله دا به د جادو کولو خلکو باندې دا به د سحر کولو دا به د تیویزونه کوډي کولی نه د ځکه الله تردید کوي الله او توس فرمایي واتبعوا تابیش ولو دا يهود ما د هغه څه تتلو الشیاطین تیلو بشیطان علی ملک سلیمان په زمانه د بچه د سلیمان علیه السلام کې وما کفر نه دا کړه کفر سلیمان علیه السلام ولکن الشیاطین بلکې شیطان کفر کړه دا يعلمون الناس خیلو به خلقو ته السحر سحر جادو شیطان بو ته خیلو سلیمان علیه السلام بو ته نه خیلو وما هغه څه انزل چې نازل کړه شوی ده علی الملکین په دوو ملائکو باندې ببابل په بابل شهر کې څه نامې دي هاروت و ماروت دا دوی فرشتې وي په دوی باندې هم دغه آیتونه نازل کړي شوي وما يعلمان نه خیلو دغه دواړو بن وما يعلمان نه به خیلو دغه دواړو من احد اچاتا حتى تردی پر یقول خبر به کوله د نصیحت دی پاره انما نحن یقینا مو فتنه امتحان دی پاره یو فلا تکفر مخ کفر نکو
دغه دوه بیلو دغه فرشتو د هاروت او ماروت سمو الله رب العزت تاسو ته امتحان دی پر رستولیو مو سحرونه په چا باندې نه کوو مو جادو په چا باندې نه کوو مو تاسو امتحان دی پاره یو فیتعلمون بس د کول بدوی منهما دغه دواړو نه ما هغه څه یفرقون جدایی به راوستله به په دې سره بین المرء د سړي په منځ کې و زوجه او د ښځې په منځ د ښځې او د خاوند په منځ کې به جدایي راوستله وما هم نو دوی بضارین ضرر ورکوونکي به په دې جادو سره من احد اچاته هم نه الا مگر باذن الله دی الله په اجازت سره دوی به خلکو باندې داس د کولو خې دی پاره ضرر به اچاته نه رسیدلو هغه خلکو ته به ضرر رسیدلو چاته بس الله خو هغه شوله ويتعلمون اوس د کول به دوی ما هغه څه یضرهم څه دوی ته به ضرر ورکولو ولا ينفعهم دوی ته به نفع نه ورکوله هغه به ښه جادو پس د کولو دغه به غلط ونه خستلو دغه به غلط استعمالولو هغه به ښه استعمالولو ولقد علموا او په تحقیق سره ښه پوه شوي لمن په هغه په دې خبرې باندې اشتراه څو دوی واخیستلو د جادو په بدلې کې ما هغه څه نه دي دوی دپاره له فی الاخرة په آخرت کې من خلاق څه حصه د ثواب ولقد علموا دوی ښه پوه شوي لمن اشتراه څو دوی واخیستلو د جادو په بدلې کې ما نشته دوی دپاره له فی الاخرة په آخرت کې من خلاق څه حصه د ثواب ولا بئس خامخا ډیر بد ده ما هغه څه شرو څه خرڅ کو دوی به په دې باندې انفسهم نفسونه خپل لو کانوا ارمون دا یعلمون څه دوی پیدله ولو انهم کچې توای دوی امنو ایمان راوړوا واتقوا او ځان بچ کړه د جدونه لمثوبه خوب الله بدلا ورکړي وا من عند الله لطرف دی الله نه خیر غره بدلا لو كانوا ارمون دا دوی يعلمون پویدلا دوی پوی نشولو جدو بی کولو سحر بی کولو الله رب العزت غر کو بربود کو لفظی ترجمه قل ورتویا اے پیغمبر من کانا سوک چوی عدوا دخمان لجبریل دی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فانه یقینا دا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نزله رکوس کړه د قرآن على قلبك ایتو پزړه باندې باذن الله په حکم د الله سره مصدقا تصدیق کړي شوی د لما ده کتابونه بین یدیه چې مخکې د دوی نو وهدن هدایت وبشرا زیر ذا للمؤمنین د مسلمانانو لپاره من کان هغه سوک عدوا دښمن د لله دی الله وملائکته ملائکو دی الله ورسوله رسولون دی الله وجبريل ودي جبريل عليه الصلاة والسلام دخمان وي وميكائيل ودي ميكائيل عليه الصلاة والسلام دخمان فإن الله يقينا الله تعالى عدو دخمان دا للكافرين دي كافر دي پارا ولقد انزلنا يقينا نزل کرد منگا إليك تو طرفتا آياتنا بينات خكارا وما يكفر كفر نكوي بها پدغ آياتونو خكارا سرا إلا الفاسقون مگر فاسقين خلق او كلما يا هر كلا عاهدو چدوي وعدا وكي عهدا وعدا نبذه ما توي وعدي لرا فريق منهم دلد دوينا بل اكثرهم بلکه اکثر پدوی کې لا يؤمنون ایمان نروړي ولما جاءهم هر کلا سرغلو دویتا رسول من عند الله لطرف دی الله نا مصدق تصدیق کړه شوی دی لما دی هغه کتابونه معهم چې دوی سره دی نبذا وی غرزول فريق من الذين ایویډال دی دوینا ایویډال دی اغنا اوتل کتابه سور کړه شوی دا کتاب الله کتاب د الله وراء ورستشولو ظهورهم شاګانو د دوی كأنهم گویا کې لا يعلمون دوی نه پوهیږي واتبعوا تابشو دا يهود ما د هغه څه تتلو الشیاطین تیلو بشیطان علی ملک سلیمان په زمانه دی بادشاهی د سلیمان علیه السلام کې وما کفر نه دا کړه سلیمان علیه السلام
ولكن الشياطين لكن شیطان کفروا کفر کړه دا يعلمون الناس خیلو بی خلقو تا السحر سحر وما هغس انزلات نازل کړه شوی دا علی الملکین په دوو ملائکو باندې بی بابل شهر کې هاروت و ماروت سنمی هاروت و ماروت تی وما يعلمان نبخلو دا غدواړو من احد هچاتا حتی تر دې پورې یقولا سوینا بی کولا د نصیحت دی پارا انما نحن یقینا مو فتنه امتحان دی پاریو فلا تکفر توسی کفر ما کوي فیتعلمون بس د کول بدوی منهما د غدواړو ما هغه سيفرقون جدای بیر واستلا به په دې سره بین المرء و زوجه د خوند او د خځې په مابین کې وما هم نودوی بضارنا ضرر ورکون کی به په دې جادو سره من احد اچاتهم الا مگر باذن الله دی الله په اجازه سره ويتعلمون ودوی بس د کولو ما هغه څه یزرهم څه ضرر به ورکول دوی ته ولا ينفعهم فائدہ به نه ورکول دوی ته ولقد يقينا علموا خپو شوی دی لمن اشتراه په هغه څه باندې څه وخستلو دوی جدولرا ما نشتا ایدو د پارا له فی الاخرت په آخرت کې من خلاق څه حساب ثواب ولا بئس قوم خو ډیر بد دی ما هغه څه شرو څه خرج کی به په دی باندې انفسهم نفس نخبل لو كانوا ارمان دادا يعلمون څه دوی پیدله ولو انهم کچت وای دوی امنو چې مان راوړا واتقوا ځون بچ کړه دی جدونا لمثوبة خوم خوب بدلا ورکی من عند الله لطرف دی الله نا خیر غور بدلا لو كانوا يعلمون کاش دا پویدلا